अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په وینډوز 10 کې چې موږ سره کوم د پارټیشنز راغلي دي دا به څنګه کریټ کوو لایک ما سره دلته سی پارټیشن دی او ای پارټیشن دی صحیح ده یو چې کله موږ وینډو کوو نو هغه ټایم موږ کریشن د پارټیشن کولی شو دلته موږ سره دا شته چې دلته نه موږ څه کولی شو یو بل پارټیشن پکې کریټ کوو اوس موږ سره دې ټایم کې ټو پارټیشنز دي زم چې دې کې موږ سره یو بل پارټیشن هم کریټ شي څنګه به کو دلته راځو کلیک په کوڅه باندې دیس پی سی باندې به رائټ کلیک کې سو رائټ په کلیک کو دلته په دې به لیفټ کلیک کو رائټ په کلیک کو بیا او کلیک په کوڅه باندې منیج باندې لومبه سټپ موږ سره څه دی منیج دی دلته برا شو کلیک په کو منیج باندې چې کله موږ منیج باندې کلیک کو نو دلته موږ سره سیټینګ د دې اوپن شي صحیح شو دا موږ سره کمپیوټر منیجمنت دی اوس دلته به تاسو نور سم کوي سمپل به کلیک کې ډیسک منیجمنت باندې څه باندې ډیسک منیجمنت باندې اوس موږ سره ټول پارټیشنز راغلي دا موږ سره سی پارټیشن دی دا سره ای پارټیشن دی صحیح ده زم چې ما سره کوم د سی پارټیشن دی د دې نه زه یو بل پارټیشن کریټ کوم صحیح ده کنه مطلب دا سی پارټیشن دی او دې نه زه بل پارټیشن څه کوم کریټ کوم نو په دې با سمپل رائټ کلیک کې صحیح شو او دلته به کلیک کې شرینک والیوم باندې شرینک والیوم څه مطلب دی چې د دې سی پارټیشن نه مونږ څه والیوم شرینکو مطلب دا چې بیلو دی صحیح ده په دې به رائټ کلیک کو داسې او کلیک په کو شرینک والیوم باندې په دې باندې صحیح ده اوس چې کله مونږ شرینک والیوم باندې کلیک کو رائټ او مطلب دا چې شرینک والیوم بیا په هغه کلیک کو نو دلته موږ سره د دې هغه منیو اوپن شي لکه شان ویټ ورته کو صحیح شو نو موږ سره به دا اوپن شي اوس دلته لیکلي انټر دی اماونت اف سپیس ټو شرینک ان ام بی کې به موږ څه ورکو اماونت اف سپیس په ورکو صحیح ده کنه چې هغه ته موږ شرینک کو بیل کوته زرا علم دلته زم چې ما سره دی یو 8 جی بی دی کې څه شو بل دغه جوړ شنو زه به دلته 8000 داسې ولګوم صحیح ده سمپل زرا علم دلته مې 8 جی بی دی نه چینج کو لا زرا علم کم دی چینج کومه 2 جی بی مې واغشتو صحیح شو 2000 موږ سره دلته راشو شرینک باندې کلیک کوو اوس موږ سره د 2 جی بی سمثینګ 2 جی بی موږ سره راځي تاسو کو دا معلومه نو ګوګل کې سمپل سرچ کولی شئ ها اوس موږ سره د کې یو سپیس جوړ شي ان الوکیټډ باندې صحیح شو لږ شانته ویټ ورته کو اوس موږ سره داسې شي سپیس پر اسه راشي موږ سره دا ان الوکیټډ باندې سپیس راځي دا بلیک کلر کې کم دی په دې با رائټ کلیک کې سمپل او راشه کلیک پکې نیو سمپل والیوم باندې اوس ګوره څه چلو شو دا دونه ما سره چې سایز دی دا موږ د سی پارټیشن نسو کو دام د شرینک کو په دې با رائټ کلیک کې او نیو سمپل والیوم باندې وکلیک کې سم باندې نیو سمپل والیوم باندې نیکسټ باندې وکلیک کو دلته وکلیک کو اوس ګوره که واپس پکې موږ څه چینج کو نو دلته موږ چینج کولی شو صحیح ده کنه مطلب دا ریک نور داسې کم او زیاتو پکې دلته نه کولی شو نیکسټ باندې وکلیک کو بای ډیفالت نیم د دې اف پی موږ سره صحیح شو دلته به سی اف پی را سره نیکسټ باندې که تاسو چینج کول غواړئ هم چینج کولی شئ ها ما بای ډیفالت اف واغشتو نیکسټ باندې وکلیک کو نیکسټ باندې بیا کلیک کو فینیش باندې وکلیک کو اوس موږ سره دا به یو نیو پارټیشن دلته راغلی کوم ځای کې به چک کو دا بدلته نه ختم کو صحیح شو واپس دیس پی سی ته راشو دا موږ میکسیمایز کو دلته ګورو موږ سره دا پارټیشن راغلو صحیح دی کنه دا موږ سره د دې نسشل شو یو بل پارټیشن موږ سره کریټ شو صحیح ده موږ سره چې کوم دلته دا فری سپیس نو د دې نه موږ سو کو دلته یو بل پارټیشن کریټ کو صحیح ده نو دا موږ سره د یو بل پارټیشن جوړولو میتھډ دی اوس که زه وایم چې دا پارټیشن ما سره کم راغلی دا زه واپس دې پارټیشن کې اډ کول غواړم لکه دا پارټیشن مو کریټ کو کنه دا پارټیشن زه څه کوم دې کې زه کریټ کول غواړم دا دلته بل پارټیشن په دې کې مطلب دا چې لګوم صحیح شو نو بیا بس چلو کو مطلب سمپل دا پارټیشن چې کم دی د دې چې دا سونه ما سره سایز دی صحیح شو دا ټول زه واپس دلته راولم دا ختموم دا پارټیشن نو سمپل به رائټ کلیک کو په دې باندې او منیج ته به راشو صحیح ده منیج باندې کلیک کو واپس همغه ډیس منیجمنت ته به راشو دا به میکسیمایز کو صحیح ده اف والدا دی که نه په دې به رائټ کلیک کو او کلیک به کو ډیلیټ والیوم باندې څه باندې ډیلیټ والیوم باندې یس باندې به کلیک کو زموږ دا والیوم دلته ډیلیټ شو ان الوکیټډ ته واپس رالو صحیح شو اوس په سمپل په دې سی رائټ کلیک کې او کلیک پکې ایکسټینډ والیوم باندې
په دې سی پارټیشن به رائټ کلیک کو ایکسټینډ والیوم باندې به کلیک کو دلته نیکسټ باندې به کلیک کو بیا به نیکسټ باندې کلیک کو فینیش باندې به کلیک کو نو ما سره چې کوم هغه سپیس او هغه واپس په دې سی پارټیشن کې څه شو ایډ شو را سره اوس که زه دا مینیمایز کم دلته وګورو زموږ چې کوم هغه فری سپیس و نو هغه واپس خپل ځای ته راغلو صحیح شو کنه نو دلته نه موږ څه کولی شو دلته نه موږ دا پارټیشن کریټ کولی شو او واپس کې پکې ایډ کو نو ایزیلی په دې کې موږ بیا ایډ کولی شو دا موږ سره د پارټیشن سو کریشن بیا ډیلیشن او بیا پکې څه چلو کو هغه پارټیشن واپس دلته هغه سپیس ایډ کو ټیک تا نو دا پکې موږ سره سو سمپل یو میتھډ چې په وینډوز 10 کې موږ یو پارټیشن څنګه کریټ کو ټیک تا ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ دغه شانتي یو نیکسټ ټاپک کو والسلام